جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم او ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه. دا کلاس مې ډیر زبردست کلاس راوړی دی. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره تاسو چې څنګه په تمنیل باندې ولیدل چې د 2 ټکو سنټنسز راوړي دي، دا ډیر فایدار او د انګلیش بنیادی ټکي سنټنسز دي. صحیح ده. د دې ټکو نه به تاسو د انګلیش ویل شروع کول زده کړئ. دې کلاس ته به توجه کوئ. کلاس به راسره تر اخره پورې ګورئ او ښه په توجه به یې ګورئ. کلاس په شروع کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ اولنی ټکی چې ما سره اولنی سنټنس کوم دی هغه دی this one. دا یو. که تاسو ته څوک ووایي که نه چې ستا کوم یو خوښ دی او ته ورته وایې چې دا یو، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي this one. دا یو. او بیا که تاسو داسې ووایئ چې that one، هغه یو. دیټ وایي هغې ته. ون مطلب دی یو. د دیټ ون مطلب شو هغه یو. صحیح ده. کوم څیز چې نږدې وي هغې ته موږ وایي دا this، او کوم څیز چې لرې وي د هغې دپاره به موږ استعمالوو دیټ، هغه. یعنې کوم څیز چې لرې وي. صحیح ده. do it، دا وکړه. شابه دا کار وکړه. do it، دا وکړه. do it fast، دا زر وکړه. په دې تادي وکړه، زر یې وکړه. do it fast، دا زر وکړه. hurry up، تادي وکړه. شابه ناوخته شو چې زو تادي وکړه. صحیح ده. که تاسو وایئ چې تادي وکړه نو د دې انګلیش داسې دی hurry up، تادي وکړه. take bath، ولامبه. دا هم ډیره اهمه جمله ده، ډیر اهم سنټنس دی. دا تاسو ډیر استعمالولی شئ. ټیک بات، و لامبه. صحیح ده. گو اینڈ پلی، ځه او لوبه وکړه. ماشومانو ته مونږ اکثر وایو که نه چې ځه او لوبه وکړه. گو اینڈ پلی، ځه او لوبه وکړه. سی ګوډ بای، د الله په امان ووایه. یعنی ووایه چې د الله په امان. سی ګوډ بای، د الله په امان ووایه. یعنی ما ته ووایه چې د الله په امان. داسې مطلب یو شو. صحیح ده. ټیک ا بایټ، یو نوړی واله. مونږ سره څوک روټۍ ته کیني او هغه ته مونږ وایو که نه چې خیر یو نوړی واله، یو نوړی زیاتي واخله. ټیک ا بایټ، ټیک ا بایټ، یو نوړی واخله. بایټ وایي نوړی ته. صحیح ده. د روټۍ چې کومه نوړۍ مونږ راخلو دغې ته وایي بایټ. او بیا داسې هم ویلی شئ. ګوره ټیک ا سپ، یو ګوټ وکړه. مړه د دې اوبو نه د دې چایو نه یو ګوټ وکړه، یو شومې ترې وکړه. نو سپ وایي شومې ته یا ګوټ ته. صحیح ده. ټیک ا سپ، یو ګوټ وکړه. put your book in the bag، په خپله بسته کې کتاب واچو. put your book in the bag، په خپله بسته کې کتاب واچو. never do it، دا کله هم مکو. never do it، دا کله هم مکو. صحیح ده. دا ښه کار نه دی، دا کله هم مکو. clean it، دا پاک. شابه زر کوه هلکه، دا پاک که، دا سیس پاک که. clean it، دا پاک که. never mind، هیڅ خبره نه ده. خیر دی مړه، هیڅ خبره نه ده. never mind، هیڅ خبره نه ده. repeat it، دا بیا ووایه. یعنی دا بیا ریپیټ که، دا بیا ووایه. repeat it، دا بیا ووایه. try again، بیا کوشش وکړه. که یو ځل پیال شولی، که یو ځل ناکامه شوی، نو بیا کوشش وکړه. try again، بیا کوشش وکړه.
ګورئ دې سنټنس ته تاسو توجه وکئ. ګیټ اپ، د ګیټ اپ مطلب دی پاسه، یعنی که څوک ناستی وي او تاسو هغه ته وایئ چې پاسه، نو ورته ویلی شئ ګیټ اپ، پاسه. او دې سره بیا یو بل سنټنس دی، هغه دی ویک اپ. د ویک اپ مطلب دی ویښ شه، یعنی دا هم پاسېدلو ته هم وایي، خو کله چې څوک د خوبه پاسي نو په هغه وخت کې به مونږ د ویک استعمال کوو. صحیح ده؟ نو هغه ته به مونږ وایو چې ویک اپ، یعنی ویښ شه د خوب نه پاسه. بی هیپی، خوشحاله اوسي. ډیره مهرباني یار خوشحاله اوسي، داسې مونږ وایو کنه. نو تاسو ویلی شئ که چاته وایي چې خوشحاله اوسي، په انګلیش کې ورته ویلی شئ بی هیپی، خوشحاله اوسي. لیټس پلی ا گیم، زه چې یو لوبه وکړو، راځه مړه چې یو لوبه وکړو، دواړه هسې ناست یو، د دې نه ښه ده چې لوبه وکړو. لیټس پلی ا گیم، زه چې یو لوبه وکړو. گو اپ سټیر، یعنی پاس وخیجه. اپ سټیر مطلب دی یعنی په پوړو باندې پاس وخیجه. که تاسو چاته وایي چې دې کمرې ته وخیجه، په دې پوړو باندې وخیجه، نو ورته ویلی شئ گو اپ سټیر، یعنی په پوړو باندې وخیجه. ځه او په پوړو وخیجه. کم ډاون سټیر، لاندې راشه، په پوړو باندې راکوشه، لاندې راشه. کم ډاون سټیر، لاندې راشه. I am safe، زه محفوظ یم. ته فکر مه کوه، زه محفوظ یم. I am safe، زه محفوظ یم. It is enough، دا پوره دی، دا زما د پاره کافی دی. صحیح ده؟ It is enough، دا پوره دی. That was your time، دغه ستا وخت. تا خپل ځان ونه پیژند، په تا باندې وخت تیر شو، دغه ستا وخت چې تا خپل ځان پیژندلی وې. صحیح ده؟ That was your time، دغه ستا وخت او. وخت اوس هم وخت دی، خپل ځان وپیژنئ، د خپل ځان نه کار واخلئ. صحیح ده؟ It is high time، دا مناسب وخت دی. صحیح ده؟ It is high time، که تاسو چاته وایي چې راځه مړه د دې کار دپاره دا وخت مناسب دی، یعنی مناسب ده چې په دې وخت کې مونږ دا کار وکړو، نو ویلی شئ it is high time، دا مناسب وخت دی. catch me if you can، که ته ما نیولی شي ونیسه، یعنی که ته ما نیولی شي ومې نیسه. catch me if you can، که ته ما نیولی شي ومې نیسه. You are lazy، ته ناراسته یې. یار ځان نه لږ راسمن جوړ که ته ډېر ناراسته. You are very lazy، ته ډېر ناراسته یې. دلته ورسره تاسو د ویری استعمال وکئ، نو بیا ورسره د ډېر استعمال هم کولی شئ. صحیح ده؟ دلته دا سنټنس دی چې you are lazy، د دې مطلب شو ته ناراسته یې. او که تاسو وایئ چې ته ډېر ناراسته یې، نو بیا ویلی شئ you are very lazy، ته ډېر ناراسته یې یا so lazy. any question، څه سوال. اکثر استاذ ودرېږي په کلاس کې، کلاس چې کله واخلي او ځینو په هغه ټایم کې وړو ته وایي چې څه سوال. any question، یعنی که زما نه څه سوال کول یې که نه، نو وایي any question، څه سوال. I cannot wait، زه انتظار نشم کولی. زر راشه یار، بس دی، زه نور انتظار نشم کولی. داسې مونږ وایو که نه. نو که تاسو وایئ چې زه انتظار نشم کولی، ویلی شئ I cannot wait، زه انتظار نشم کولی. don't argue with me، ما سره بحث مه کوه. په آرام کښېنه، ما سره په دې خبره باندې بحث مه کوه. don't argue with me، ما سره بحث مه کوه. don't try my patience، زما د صبر امتحان مه اخله. دا خبره مونږ ډیره زیاته کوو، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ don't try my patience،
زما د صبر امتحان ما اخله. بس زما صبر تمام شو، زما د صبر امتحان نور ما اخله. Should I leave or stay؟ زه ودرېږم که ځم. که تاسو چاته داسې وایئ چې یار زه ودرېږم که ځمه، نو ویلی شئ ورته should I leave or stay؟ زه ودرېږم که ځمه. It was not my fault. دا زما غلطي نه وه. دا ټوله غلطي ستا وه، دا زما غلطي نه وه. صحیح ده. It was not my fault. فالټ وایي غلطۍ ته، څه نقص ته، نقصان ته. دا زما غلطي نه وه. As you like. څه چې ستا خوښ، یعنې څنګه چې ستا خوښه وي. As you like. څنګه چې ستا خوښه وي، څنګه یې چې ته خوښوې هغه شان وکړه. Not at all. کله هم نه. زه کله هم دلته نه درځم. Not at all. کله هم نه. I am awfully hungry. زه ډېر اوږی شوی یم. I am awfully hungry. زه ډېر اوږی شوی یم. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې وړوکي شان کلاس د 10 یا د 12 منټو کلاس نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. ستاسو په انګلیش کې به ډېر ښه والی راغلی وي. ګورئ د دې وړو سینټنس نه تاسو ډېر انګلیش زده کولی شئ. که ژوند وي زه به راځمه ستاسو دپاره یو بل نوی کلاس به راوړمه. د یو بل نوي کلاس سره به راځمه. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې د دنیا په هر ځای کې یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.